د کندوز ولایت مقام د کارکونکو د ظرفیت لوړولو په موخه دغه جوړ شوی ورکشاپ نن پای ته ورسید. چارواکي وایي دا ورکشاپ د ولایت مقام بشري سرچینو د امریت لخوا د یوې میاشتې لپاره جوړ شوی و چې دغه مقام ګڼو کارکونکو پکې ګډون کړی و او له دې کار څخه یې موخه د ولایت مقام د کارکونکو ظرفیت لوړونه وه. په ورته مهال چارواکي د دغه ورکشاپ له برخوالو غواړي چې په ورکشاپ کې زده شوي موضوعاتو څخه په خپل اداري چارو کې په سمه توګه کار واخلي. یو ځل بیا محترم استادانو ته او ټولو کارکونکو مامورینو ته مبارکي هم ورته وایو چې دغه زده کړې تر اخره پورې پای ته ورسولې او په سمه توګه یې ترسره او ترلاسه کړې. په راتلونکو کې هیله مو دا ده او د الله تعالی له دربار څخه دوی ته توفیق غواړو چې دغسې ورکشاپونو سیمینارونو کې برخه واخلي او تجربې او پوهې ترلاسه کړي. بل لور ته بیا د ولایت مقام د بشري سرچینو مسؤلین د دولتي ادارو او د کارکونکو د ظرفیت لوړولو په موخه داسې ورکشاپونه ګټور بولي او په دوام یې ټینګار کوي. دا کوم شی زموږ او تاسو زده کړل دا باید په عمل کې راوړو. که بیا هم نه پوهېدلو الحمدلله موږ سره په دې اداره کې استادان باید ورته مراجعه وکړو چې دغه کار څنګه کېږي. انشاءالله هغه به دې خدمت ته تیار دي، هغه یې کوي. انشاءالله دا نظام به باقي وي، د اداراتو کارونه به ښه رواني. د کندوز ولایت مقام کارکونکو ته د ظرفیت لوړولو په موخه دا ورکشاپ په داسې حال کې ترسره کیږي چې په دې ولایت کې د شمال ختیځ زون ولایتونو د ښاروالانو د ظرفیت لوړونې په موخه هم ورکشاپ ترسره شوی و او نن پای ته ورسید.